السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د الله جل جلاله نن نومان دي چې په قرآن عظیم شان کې ذکر دي. دغسې خو په بعضو روایتو کې راځي چې د الله جل جلاله زر نومه دي، او معروف او مشهوره چې په قرآن عظیم شان کې ذکر شوي دي هغه نن نومان دي. د هغو خاصیتونه او د هغو چې کوم اثار دي پر دې باندې به بحث وکړو. اول نوم د الله جل جلاله د اسماء څخه الله جل جلاله د الله لفظ دی. د الله معنا څه ده؟ د الله لفظ دا نوم دی د پاره د واجب الوجود ذات. د الله جل جلاله داسې لفظ دی چې هغه جامع دی ټولو صفاتو الهیو لره. کوم صفتونه چې د الله جل جلاله دي هغه په دغه الله لفظ کې موجود دي. خو لفظ د الله د اسم ذات دی، نوم د الله جل جلاله دی. حیثیت او فواید د دې لفظ هغه وایي دا که سړی ډېر تلاوت کوي زیاتة الیقین بیا راسي، یقین به زیات شي پر الله جل جلاله. او لفظ د الله که سړی ډېر ذکر کوي په مقاصد و محمودو کې به اسانتیا راسي. کوم د ژوند مقصد چې لري، کوم حوایج چې لري، په هغو کې به الله جل جلاله اسانتیا ورلره په لاس ورکړي. فقد قالوا من داومه، ویل سوي دي دی ویلي دي چې که چا دوام وکړي پر لفظ د الله جل جلاله باندې کل یوم هره ورځ 1000 واره یا الله، نو رزقه الله کمال الیقین، الله جل جلاله به کمال یقین ور نصیب کړي. کمال یقین هغه د یو چا رتبه چې د سړي یقین راسخ او محکم او ټینګ سي. او دغه رنګه وایي که سړی مخکې د جمعې لمانځه په پاکۍ باندې، یعنې سړي بدن پاک کړي، غسل یې کړي، اودس کړي او پاکې جامې اغوستې، یوازې سړی څوک نه وي ورسره په خلوت په داسې ځای کې چې هلته بل څوک نه وي، 200 واره ووایي یا الله المحمود فی کل فعاله، نو الله جل جلاله به هغه مطلب او هغه مقصد ور حل کړي. وان تلاه مریضا، که پر مریض باندې ووایي د جمعې د لمانځه څخه مخکې، پر داسې مریضانو باندې چې عاجز الاطباء چې طبیبان ځینې ستړي سوي، ډاکټران ځینې ستړي سوي، نو برأ بإذن الله تعالی د الله په اذن سره به جوړ سي. ماره وخت دته که نه و حاضر سوی مرګ، یو خو نو د مرګ علاج دی، د مرګ علاج نسته. نو که داسې مرض و چې هغه مرګ نه و، د هغه څخه به الله جل جلاله محفظ وساتي. الله دې زموږ د امراضو ظاهري و باطني امراض شفا الله د الله په نومو سره کړي، او الله دې د الله په قرآن سره کړي. الله کلام او د الله اسماء دا د ظاهري او د باطني امراض لپاره هغه علاج دی. ظاهري امراض لکه دغه موږ تاسو چې وینو شوګر دی، ژړی دی، پلانه دی. او باطني امراض لکه حسد و کین و بغض و کبر او عجب، بدبیني، خودبیني، داسې نور امراض چې په انسان کې دي، نو الله جل جلاله په اسماو باندې به هغه سړی ذکر کوي او هغه به د امراض دپاره تلاوت کوي، هغه مرضونه به لرې کېږي. سعادت الدارین په 498 په اسماء الحسنا کې دې ته مفصل بحث ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.